محبوبی ازدا محبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. د المؤمنين عائشة رضي الله عنها روایت چې یقینا نبی علیہ السلام کان او یعتکف العشر الاواخر چې نبی علیہ السلام با اعتکاف کاو په اخرانو ورځو د رمضان مبارک کې په اخرانه عشره کې حتی تر دې پورې توفا چې نبی علیہ السلام د دنیا نه رحلت کو دنیا نه لاړ ثم اعتکف ازواجه من بعده. بیا اعتکاف کاو د نبی علیہ السلام بیبیانو مبارکانو د نبی علیہ السلام د رحلت نرستو. نو د اعتکاف متعلق علماء کرام فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په اخرنۍ عشره کې په اولنۍ عشره کې یا په دویمه کې ولی مسنون نه دی چې اخرنۍ عشره کې مسنون وګرځیدو. د دې لپاره یو لوی حکمت پکې دننه پروت دی د الٰه الامین د جانب نه چې د رمضان مبارک په اولنۍ عشره او دویمه عشره کې انسان د کال 11 میاشتې ګناهونو کې لت پتې دغو ګونو باندې غیبت اورېدلی وي، په جو باندې غیبت کړی وي، دغه شان په جو باندې دروغ ویلي وي او دغه شانتې نور غلط خبرې فحاش عریان خبرې پې کړې وي، دغه شانتې دل او دماغ د غلطو خبرو دغه شان د فضولیاتو لغویاتو فحاش عریان خبرو نه ډک وي. د دې وجې نه دا 20 ورځې دا د انسان دپاره یو ټریننګ وي د غوږونه د غیبت نه د دروغو د چغلۍ نه د هغې نه محفوظ شي. دغه شان د ژبه ده دا ژبه یې د غیبت دروغو د دې نه محفوظ شي، بالکل په حفاظت کې شي. دغه شان د دل دماغ دا بالکل صفا شي ځکه دنیاوی خواهشات په د باندې کم شي، خوراک سکاکې کم شي. نو د دې وجې نه د تعلق د جماعت سره جوړ شي، د جماعت کې ناسته سیوا وي. د دې وجې نه علما کرام لیکي د څومره امراض باطني او ظاهري او روحاني او جسماني دا ټول په دې سره ختم شي. د زړه لګېدل د قرآن سره شروع شي، دل لګاوي د قرآن سره شروع شي، د قرآن تلاوت شروع شي. نو هغه مره ګناهونه کم چې د په دې 11 میاشتو کړي څه نه څه صفایي په دې 20 ورځو کې راشي. هر هغه څوک چې هغه د یو مشر کس له ورځي دغه شانتې د حکومت یو لوی عهدهدار مخې ته د وزیر اعظم یا وزیر اعلی مخې ته ورځي، نو هغه د مخکې نه خپل بندوبست خپلې تیاریانې وکړي، څه خبرې به کومه، دغه شانتې څنګه لباس به اغوندمه، څنګه ناسته پاسته به کومه. دغه شانتې په دې 20 ورځو کې الٰه الامین ته انسان تیار شي. د الٰه الامین یو ملاقات دی، د الٰه الامین دربار ته ورتلل دي. د دې وجې نه انسان د ګناهونو نه صفا شي او د الله دربار ته ورشي، د الله د ملاقات او دغه شان د الله تعالی د لقاء او د محبت لایق جوړ شي. د دې وجې نه په 10 اخرنو ورځو کې د رمضان المبارک د اعتکاف دا مسنون ګرځېدلی دی. او بل دومره لوی ثوابونه پې الٰه الامین د جانب نه دي. نبی علیہ السلام فرمایي من اعتکف 10 فی رمضان، چا چې د رمضان المبارک 10 ورځې اعتکاف وکړو کان کحجتین و عمرتین، دته به الله ثواب ورکوي د 2 حجونو او د عمرو عمره، د 2 عمرو او د 2 حجونو عمره ثواب الٰه الامین په دې 10 ورځو باندې ورکوي. ولې؟ ځکه انسان خپل دنیاوي ضروریات، دنیاوي کارونه د مال نه د خپل اهل و عیال نه اړه صبر کړي او صرف د الٰه الامین دربار ته راشي او د الله در ته راشي، الله ته کښېني، الله ته ژړا، فریاد، زاري، تضرع، انکساري دا شروع کړي. د دې وجې نه الٰه الامین فرمایي چې انسان ته دا 20 ورځې ځان دومره په پابند کې وساته او زما لقا، زما محبت او دغه شانتې زما مخې ته رالې، نو زه به تاله د هغې په بدله کې که حجتین عمرتین
د 2 حجونو عمره د 2 عمرو عمره ثواب بدل کوم تا امام بهقی دا روایت ذکر کړی دی معزز د رمضان المبارک اخرنۍ عشر شروع کېدو ولدا او دغه د اعتکاف هغه ورځې هم راتلو ولدي نو تمام امت مسلمه کم ځای ته زمونږ د اواز دغه شانتې زمونږ دا ویډیو څوک ګوري نو د دې ثواب نه ځان محروم نه پاتې کوي د دنیا دا ژوند هسې هم د انسان په دې باندې مړیږي نه خو چې دغه بهترین ورځې دا زمونږ نه دا موقع خرابه نه شي د دې موقع نه موږ فایده والو او دې اعتکاف ته په خپله باندې هم کینو او دغه شانتې نورو مسلمانانو ته هم ته ترغیب ورکوو او په وړاندې باندې د دې رسایي کوو چې تمام امت مسلمه ته دې رسایي وشي ځکه که یو سړی هم په دې باندې عمل وکړي نو په هغه ثواب کې به موږ ټول شریک یو او دغه شانتې الهي العالمین به موږ ته ثواب راکوي نو د شلمې روژې د مازدیګر د مانځه نه پس چې د نور غروب لا نه شوی د هغې نه مخکې د نور د غروب نه مخکې کېناستل پکار دي واخر دعوانا الحمدلله خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا